بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه لیکچر کې به زده کړو چې د کاپي له لارې موږ یو ځانګړی ډیټابیس د یو ځای څخه بل ځای ته څنګه لیږدولی شو او د ډیټابیس د لیږدولو اړتیا په کومو ځایونو او کوم وخت کې رامنځته کیږي. دوستانو، د ډیټابیس د لیږدولو اړتیا په ځانګړي ډول په هغه وخت او ځایونو کې رامنځته کیږي کله چې موږ وغواړو چې د یو ضعیف سرور څخه موږ ډیټابیس یو قوي سرور ته ولیږدوو، یعنی د ظرفیت خبره اوسیږي یا د SQL سرور له لو ورژن انسټنس څخه موږ های ورژن انسټنس ته ولیږدوو، یا په موجوده هارډ ډیسک کې زموږ سره دومره ځای نه وي یا ډرایو کې زموږ سره دومره ځای یا سپیس نه وي چې هغه د موجوده ډیټا نور هم ځان سره وساتي یا د ذخیره کړی شي، او موږ یو غواړو چې یو داسې ډرایو یا هارډ ډیسک ته یې ولیږدوو چې هغه ظرفیت د موجوده هارډ ډیسک څخه لوړ اوسیږي. د ډیټابیس کاپي کولو دپاره موږ ځو SQL سرور ته. دوستانو، که تاسو چیرې ځیر شئ ډیټابیس فولډر لاندې زموږ سره د ایوب ځاځي DB په نوم یو ډیټابیس موجوده. زه به غواړم چې دغې څخه یو کاپي واخلم او یو د خپلې خوښې سرور ته یا د خپل خوښې نوم ورته ورکړم او هلته یې ولیږدوم. دې باندې رایټ کلیک کوم، ټاسک ته ځم. ټاسک کې زه کاپي ډیټابیسز باندې کلیک کوم، نیکسټ ورته وایم. دلته زما سره سورس سرور چې دا همدغه موجوده، زه غواړم هغه سرور څخه چې تاسو غواړئ چې دا ډیټابیس کاپي کوئ ویې لیږدوئ، هغه سرور دلته نوم به ورکوئ. کولی شي که چیرې دلته سرور نوم را خپل رانه شي، تاسو کولی شئ چې د دغه ځای څخه سرور نوم هم پیدا کړئ او غوره یې کړئ. اوکې، زه غواړم چې یوز وینډوز اتھنټیکیشن د دې په هکله هم موږ زده کړه کړې ده. تاسو کولی شئ چې تېر لیکچرونو کې وګورئ. زه بیا هم ورته یم نیکسټ. ډیسټینیشن سرور، یعنی دغه ډیټابیس چې موږ کاپي کوو دا کوم سرور ته تاسو چې غواړئ چې هلته یې ولیږدوئ هغه نوم به ورته ورکوئ، یا تاسو کولی شئ دغه ځای څخه هم هغه سرور پیدا کړئ، یا د که چېرته نیټورک کې اوسیږي نیټورک سرور اوسیږي هغه IP دلته ستاسو ته راځي هغه پیدا کړئ. زه بیا هم ورته وایم چې نیکسټ، او دلته زه دغه آپشن غوره کوم، یعنی یوز د SQL منیجمنت آبجیکټ میتھډ. د دغه میتھډ چې دا لږه ضعیف کار کوي او په هغو ځایونو کې د ناکامۍ سره مخامخ کېږي که چیرې زموږ سره ایکسټرنل ټیبل اوسیږي یا ټیبلونو انکریپټډ اوسیږي یا په کالم کې موږ ماسک څخه استفاده کړې وي. زه بیا هم نیکسټ ورته وایم. تاسو وینئ دوستانو چې دلته زما سره ایوب ځاځي DB په نوم ډیټابیس چې دا هغه ټیک مارک ده، یعنې غوره شوې ده، انتخاب شوې ده. زه بیا هم ورته وایم نیکسټ، او زه دلته کله چې زه دغه ډیټابیس لیږدوم هغه ته یو نوم ورکوم. زه دا ځل ورته وایم چې ایزي په نوم، یعنی ایوب ځاځي. زه ورسره غواړم چې DB هم ورسره یوځای کړم. نیکسټ ورته وایم، بیا هم نیکسټ ورته وایم او رن امیډیټلی. تاسو کولی شئ چې دغه سکیجول هم کوئ او چینج سکیجول. دغه وینډو سره باید تاسو اشنا اوسئ، تاسو بیک اپ کې باید دغه لوستلی وي. نو زه نه غواړم چې دغه دپاره زه سکیجول جوړ کړم. زه ورته یم چې رن امیډیټلی، یعنې سمدلاسه په کار شه. نیکسټ ورته وایم او فینش، منتظر اوسم. دوستانو، دغې ډیټابیس کاپي کول دپاره باید موږ سره SQL سرور ایجنټ چې کوم ده دغه رننګ حالت کې اوسیږي. که چیرې دغه رننګ حالت کې ونه اوسیږي موږ نشو کولی چې ډیټابیس کاپي کړو. باید SQL ایجنټ رن اوسیږي. منتظر اوسو چې اخري هم سکسس شي، یعنی دغه کاپي کېدل چې ده بریا سره ترسره شو. کلوز ورته وایم. که چیرې زه دغه اوس ډیټابیسز فولډر ریفریش کړم نو زما سره ایزي DB په نوم یو ډیټابیس به اضافه شوي وي. دوستانو، دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر تر بل لیکچر پورې هم په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.